دا د وکټن ولګېدلو دا ګنې څه بد غټ ګن مې راوړی سکشني کې نام به مې راوړل ها بیا به مې نه منې کیمره مې په لاس کې ولګېد مې بیروي واخله په کال یې بال نه دی کړی دی پاټي کې تجربه لرم اکسپیرینس لرم کوایس مستانه بابی آغا نیمیجه د هغه خبر دی پکشنیوالې ما دی لیدلی و لږ مشکره براکلیز ګر دی دا دی ډبه دی یو خبردار دی یو هغه دی یو هغه پخوانی کوډۍ د هغه کوډۍ نه نشته چشته ده السلام علیکم خبره داسې ده چې نن راغلی یم منظرې ته د کرکټ میچ دی ټیپ بال ډېر خوندور ګراونډ هم دی هغه غونډۍ تاسو لیدئ چې هلته یو تاریخي زیارت دی هلته هم بیا ورځم اوس دا د زموږ د ټیم والا دا د وکټن ولګېدلو څنګه دی ودا کې ځایېږي په میچ یاره ودا هغو ترکومر ودا ته د دی ولا ودا اوس بیا بال کوي چاس وسلو ولې بھائی چا وګټ ښه ومې بالي چاس دی ګټلی دی زه په خوشحاله یم ولې چې ما د خالي بالینګ میلاویږي بیا ټیم خو هغسې نه میلاویږي بالینګ چې وکړمه بیا هغه لوړ غونډۍ باندې یو زیارت یې هلته ورځم هغه زیارت هم په تاسو ووینم ګوډ شاټ اوس څو کلاړیان زیاتوب دي څو ودا ته کښېنې ته سوه هیې د ودا فرضګي به زه کښېنم زه کښېنم چې په ته بلډینګ وکړم واو دا د ګرده خلک تا د قرباني درکوي ښه بالینګ به کوې نو د نیش بیا سره ولړې مې چا ورکړي چې ته ښه بالینګ نه ورکوې نن دغه یې راغلی ښه نن یې ماچ ټرای کوې نن خالد د شاته فیلډینګ کوي پخوا دی ډېر بد پلیر اوسي واده یې وکړي بس پلیر یې ختم شوله منډې که فنډ سوی یې ده کرکټ ګردو پرېښي دي ګرده چاق سوي لوی لوی نسونه یې کړي نو اوس ټاس کېږي ټاس یې وسي نو بیا به ورته ګوره که بالینګ مو خاټیک زه کوم دی وایي زما تعارف وکړه دا ودا دی پکشنیوال یې د ما سره سکول وایي دا دی د ودا بالینګ هو څه بد بال دې وکړي دا که ډېر بد بال وکړي دا ګن څه بد غټ ګن مې راوړی سکشني کې نام به مې راوړل جا پرون پر دا ځای کې دلته پښه دی ولګوله دا رقم داسې پر دا ځای ډب جلو ورسېد دا خطر دا دی بیا په قسمت کې ښه یم بالینګ اول را میلاو سوی فضل اول بال ته وکړه ما ولې ټیک دی زه بیا وکړم یو خو مې آوټ کړي یو مې آوټ کړي 12 رنز راسه واخیستلو هغه په دا پیچ خراب دی د پښو ځای څه دی بولډ مې کړی خو یو جوی نه سوه جوړ دا دوی میننګ دی به تاسو څه ورکړي ښه په دولت یې وګټي ومې ګټئ زما فاول دا دوه وکټه ما هغه مین کلاړیان ور آوټ کړلو میچ بس موږ ته راکړي اوس وایي تی بیټینګ وکړئ بیا به دویم میچ دی هغه میچ مې وګټي خو بیټینګ ډېر مشکله دی چې ما له راشي څنګه انډیوال ای څه بده ګړۍ دي په لاس ای چیرې وه ها ای څنګه یاست یاران ښه یې ناجوړه خو نه تی ولې کرکټ نه کوم هغه میچ مې وګټي دا دویم شروع د چا له وجې د وګټي هغه مې هغه د بایسط د وجې مړ هغه ټیم لا وایي امین کلاړیان ته آوټ کړلو د دې له وجې مې دا بیټینګ ما ودا له ډېر په مشکله به راشي ودا ته له بیټینګ راشي نو راځه ولي بای دا د بیټینګ کوي ښه ټیټ چکې نون و واره به د ولي بای بیټینګ لږ د ښکاره کړم بیا به زیارت له ولاړ شم اوف 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 آوټ راځه راځه کیس خراب ولی بای آوټ سپراول بال به هغه بیټ نه و سم بیټ خراب دی بیټ خراب ولو ځان انکار از ما د کیمرې د وجو
هغه ششته سپین قبر سي دی ښایسته سپین قبر هغه د بابي هغه هغه له بورزو دا بابوی هغه ډېر مشهوره ملنګ سي و د هغه قبر هلته دی اوس بورس دا قبرونه دا تاسو ورته وویل څومره غټ غټ دي اوس یې ګام کړم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ګامه دا قبر دی دا د منظرې پر دا غره پر سر یې دا دی جوړ کړی ګرځي دا دی ډبرې دي یو قبر دا دی یو هغه دی یو هغه پخوانۍ کوډۍ د هغه کوډۍ نه نشته چشته ده پخوا به موږ په کوچنیوالي له راکړلو هغه ټیم کې نو ډېرې اوبه هم روانې ده داسګس اوس اوبه هم نشته هغه اوبو کاریز سوسله د اوبو کاریز خواخوا د بالا د مخه دورې کړې ده اوبه یا هغه هلته داسې راکړي هغه موټر چې ولاړ دی وینې ښه نالۍ ده بس په دا کلي شاوخوا څه دورې لارې ور بدله کړې یو ده دا خوا سا خوا ته موږ بل دغه ورته وایو د اوبو نری ورته وایو هغه هلته بالا دي پر هغه باندې په ژمي کې اوبه راځي ډېر ښه تی راځي له بابوی هغه قبر له ورس نږدې دی دلې هغه د مخه مخکې ښکاره دی هغه دی ته دا بابوی هغه قبر له بوم ورسو دا خو د منظرې تا له کوم نوم یې څه شو دا ملنګ کوډۍ ورته وایي ملنګ کوډۍ مستانه ملنګ سړی ماشاءالله دا قبر یې لا دی چمک وي دغه دی سید محمد عمر عرف بابوی آغا ولد مولادات کاکازی سیدان تاریخ وفات سیدی آغا 2019 کې 2009 کال کې د دې دنیا څخه رخصت شوی دی او دلته به دا قبر سره ولاړ یم تاسو یقین وایئ دومره ښایسته خوشبو ده دا قبر د ځي قدرتي نشي ولې ته محسوس کوې خوشبو سیمه نه خو کېدای قبر دا چې بیا زیرو ماشاءالله قبر هم ډېر ښایسته جوړ کړی دی دا نو د مستانه بابوی آغا نومیږي د هغه قبر دی په کوچنیوالي ما دی لیدلی و لږ مشکره به راکلی زما د اکا خپله د ملنګیان سره ډېره جوړه ده نو هغه به راوستي موږ ډېر کوچني ول نو دی به رالی په ټوله علاقه د پښتنو په سیمه کې هر یو یې پیژني څو ټارګېټ سو 124 یو سلسله ټارګېټ یې ورکړي زه تللی ولم ما و دا زیارتو ته مې دعاوې کولې چې راله نو هغه ټارګېټ یې ورکړی دی اوس بیا بالینګ دی ته ودرې که بیا ټیک میلاو سوله تېر واره خو ما دوه مین کلاړیانو راوټ کړلو بس په دا باندې میچ هغه څنګه دی تاله بیټینګ نه درلی اوس دغه یې لاس اړی یا بیټینګ مو نه ون ګون ولاله ښه درې چکې مې وویستلې بیټینګ مې وکړه اوس یاره زه هم ډېر بد بیټسمن یم خو بیټینګ دی نه راکوي خیر سوکه سوکه به بیټینګ هم بیا رامیلاو شي ټیک اوس ته راځې یا زه سمه پروسه ایزبان علي وایي زه پارټي کې راځم په کال یې بال نه دی کړی دی پارټي کې راځم تجربه لرم ایکسپیرینس لرم کوای نو ته خو د مخه بیټسمن ولې یاره اوس دلته دغه دی بس بادران کمې ده په دې باندې روډینګ بازي موږ کوو نه ښه دا دی اوس بالینګ دی کې زه بیا سیرته سولم خیر وایي دویم سپیل کې بیا ته راسې ته ګور بل لمر ډېر خوندور دی اوس هغه کپتان وایي واره دی بال چې کوو بیا به بال درکو ته اوس ته دغه لاس واړوه دغه ځه منډې ته منډې که ځه I was actually wow نیور کې بال نیور کې بال یا راکې شور درکې سو بالینګ درکو ته دغه ولاړ دی یار میکسویل ولاړ زموږ سم سمپل پلیر دی سوای دا د اسبان علي وس بال کوي بالینګ ور میلاو زه به ولاړ سم فیلډینګ ته دویم سپیل کې بیا ماته بال راکړي سم بال وکړه د نی شرمول وکړي یا سم شاته زه درته ودرول په باونډري باندې ډېر لرې ودرولم اکا زوی بالینګ کې دوې درې چکې بیا ورکړې دا دی اوس ته ګورې دوه ګناه باونډري له ولاړ او وایډ یې تسکې اور دومره ډېر وایډونه وکړلو دا څلورم پنځم وایډ دی څلور چکې یې ورکړې میچ اگر د سره ګډوډ کړي اوس دې خدای خیر کړي بل وایډ بس دا وایډونه دي چالو دي د سبا پورې آی ولې ای څنګه اور دی وکړي یار ډېر ټیم بعد رال دا بیا به مې نه مني کیمره مې هم په لاس کې ولګېد مې ویډیو واخله بد کلاړی یم کیمرې هم را سره ولګېد مې ونیو اوس دا دی زه بال کوم
هاور خو مې وکړي زبردست هاور خپل تعارف په خپله کوي ګیندا دی ماندل رالی میچ مې وبایلی ما 2-3 مین وکسان واخیستلو خو آخري کې ولې به بال پر کوی 2 پله پسې چکې ورکړې میچ مې وبایلی دغه ورته ناست دي میچ ته خوند ستړي مه سې ها ومې بایلي جوړ په خیر ستړي مه سې څنګه څنګه خوند یې وکړي ته ولې بازي نه کوئ موږ څه ناوخته راغلو بازی کوي سپورټس خو ډېر ښه دی دا ځوانان د ډلې ناست دي دا کوچني مینهوال هم راځغلي ولي صاحب چا وګټئ هغه وګټي چا وګټئ بس هغه وګټئ نو هغوی ما خپل بالینګ ښه بالینګ وکړي ها د ټیم لاړ ساره ستا میچ ده در بایللی دی داسې بل ما خو باید سکور کړی بل ده چا وبایل یا ولې د خپل موبایل